راځو کنټرول پنل ته. نن زموږ داسې کنټرول پنل کې ریجنل سیټینګ دی، ریجن ان لانګویج سیټینګ. دې کې موږ سره اول فارمټس دی. فارمټس کې موږ ته دا وایي چې وروره تاسو دا کوم ځای کې چې اوسېږئ هغه کوم ځای دی. زما ورته انګلیش یونایټډ انتخاب کړی، نو د هغه مطابق ما ته ډے آف د ویک ما ته ښیي، کرنسي دا شیان ټول تغییر خوري. که زه دلته راشم ورته وایم چې یاره ما سره فرینچ کې یم، زه اپلای کلیک کړم، ګوره واحد پولي دا هر څه به تغییر وخوري. دلته دا د ورځ نومونه دا شیان ټول هر څه تغییر خوري. نو زه ورته وایم چې نه زه یونایټډ سټیټ ورته انتخاب کوم، یونایټډ سټیټ اف امریکا، اپلای. خبره پوه شوئ؟ دا دې لپاره استعمالوي. بیا د هغه نه لاندې موږ سره نور لیکلي ډیټ اینډ ټایم فارمټس دي. دا ډیټ چې ته کله انسرټ کوې لانګ ډیټ او شارټ ډیټ. لانګ مطلب دا د اوږد تاریخ او خلص تاریخ اخلئ. نو په کوم ډیزاین کې دي؟ شارټ ډیټ ما ته دا انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې نه شارټ ډیټ داسې اول د ما ته ورځ، ما ته د اول کال وښیي، بیا درته میاشت ښیي، بیا د ورځ ښیي. ګوره دلته اول کال شو، بیا میاشت، بیا ورځ شو پکې. صحیح شوه؟ همدارنګې لانګ ډیټ دا غټ تاریخ تاسو چینج کول غواړئ، دلته راځئ ته انتخاب کړئ دا ډیزاین زما خوښیږي، اپلای کلیک. دا ډیزاین نه شارټ ورکوډ ډیزاین ورته واخل، دا دې ورته واغستې، اپلای کلیک. اول به میاشت ښیي، بیا به درته څه ښیي، بیا ورځ ښیي، تاریخ ښیي، او بیا ته کال ښیي. صحیح شوه؟ ټایم داسې ډیزاین نه تاسو چینج کولی شئ، ټایم کوم شکل کې ګورئ. اډیشنل سیټینګ کې مطلب دا دی چې دا کوم سیټینګ تاسو دیجی نو که تاسو دیجی نه هم کولی شئ. مثلا زه راځم کرنسي ده، کرنسي کې واحد پولي چې شی دی دا دی، نور انتخابولی شئ، ایرو غواړي یا دا نور غواړي، خپله ورته هم لیکلی شئ پکې. صحیح شوه؟ یا ټایم ته راځم، ټایم ډے فارمټ کې څو بجې دی ټایم دا دی پکې. لانګ دا شارټ ټایم دی، دا لانګ ټایم دی. د دې سیټینګ دیجی نو تاسو هم کولی شئ، لکه لانګ ټایم دپاره شارټ څومره او د لانګ دپاره څومره. ایم او پی ایم غواړئ که نه غواړئ، که غواړئ دا شکل او که نه غواړئ هم کولی شئ پکې. بل ډیټ هم په همدې شکل تاسو کولی شئ دغه دا کوم سیټینګ چې ما تاسو ته مخکې وکړه دیجي نه چینج کړئ. لوکیشن کې تا ته وایي تاسو کوم ځای کې اوسېږئ. زه دلته راځم افغانستان ته اخلم، افغانستان، اپلای مې کلیک. نو چې کله زه د یاهو صفحه خلاصوم انټرنیټ کې اټومیټیک ما ته د افغانستان نیوز او ویدر په باره کې معلومات راکوي. ګوره some software including Windows may provide you with additional content for a particular location. Some service provide local information such as news and weather. نو چې کله د یاهو صفحه خلاصه کړم نیوز کې به ما ته اول د افغانستان د ویدر او هغه به نیوز په باره کې معلومات راکوي. ډیفالټ لوکیشن تا ته وایي چې دایمي ځای ته خپل انتخابول غواړئ، کوم ځای د ما ورته د افغانستان انتخاب کړی، دغه ایریا کوډ مو ورته ورکړی. صحیح شوه؟ او نور جیوګرافیک لوکیشن څه معلومات نشته دې په باره کې ډیلیټ کړئ، ډیلیټ کولی هم شئ. کیبورډ ان لانګویج ته راځو. که غواړئ ته داسې نورې ژبې انسټال کړئ کمپیوټر کې. ګوره اوس موږ سره یو فارسي د پرشن دا نور انسټال شوي دي، دا ډیلیټ کول غواړئ، چینج کیبورډ ته راځه. دا ژبې موږ سره هسې بې ځایه انسټال شوي ټول زه ریموو کوم. ګوره ریموو او دې بل ته م لاړم، دا مې ورته څه کړ ورته مې ویل ریموو، او دا مې واخیسته ریموو مې کړ، دا مې ریموو کړو، دا فرنچ مې ریموو کړو. صحیح شوه؟ یو فارسي او یو انګلیسي ما سره پاتې شو، دوه ژبې دي. ګوره که غواړې بله ژبه انسټال کړې مثلا پښتو راځه، آرټ ته راځه. وینډوز 7 کې نه دی، خپله پښتو فارسي دواړه راځي، او وینډوز ایکس پي کې به ته خپله انسټال یې. دلته راځم، ګوره لیکل شوي دي انګلیش، دا بندوم، هلته کلیک کوم، پی کلیک کوم، نو خپله پښتو راځي. ګوره پښتو افغانستان. د پلس باندې تاسو کلیک کړئ، بیا کیبورډ ته راځئ، پلس کلیک کړئ، دا پښتو باندې کلیک کړه او بیا ورته اوکې او بیا اپلای. تاسو ګوره پښتو ژبه موږ سره انسټال شوه که نه شوه، دا د انسټال شوې ده پکې. خبره پوه شو؟ پښتو انسټال شوه. ریموو کول غواړئ ریموو کولی هم شي. دلته ګوره دلته موږ سره راغلی ده. بله خبر دا ده موږ سره دلته لانګویج بار دی، موږ سره دا لانګویج بار دلته راغلی دا کوم شکل غواړئ. زه ورته وایم چې فلوټینګ آن ډیسکټاپ دې شکل کې غواړم، ډیسکټاپ په هغه باندې دې ګرځي داسې. زه ورته وایم چې نه هایډ دې ویښي، هایډ ان شو پکې نه. زه ورته وایم چې ټاسک بار کې ډاکټ دلته راغلی داسې. صحیح شوه؟ دې سره غواړئ ایکسټرا ټیکسټ میکس ته هم په دې کلیک ورڅو اډیشنل لانګویج بار آیکن آن ټاسک بار. اوس ګوره نو اډیشنل آیکن مایکن خو دا هسې فضول آپشن د اپلای کلیک کوي. بل اډوانس کی سیټینګ ته راځو. اډوانس کی سیټینګ کې اول خو موږ ته دا وایي چې وروره بټوین انپوټ لانګویج که چېرته غواړئ یو ژبې نه بل ژبې ته لاړ شي، مثلا پښتو نه فارسي، فارسي نه انګلیسي ته، نو لیفټ شفټ به پریس کوئ، آلټ او شفټ به پریس کوئ، نو ژبې بدلېږي. ګوره زه آلټ شفټ پریس کوم، څه شو ژبه فارسي، بیا آلټ شفټ پښتو، بیا آلټ شفټ انګلیسي شوه. صحیح شوه؟ دا ځکه دلته موږ ویلي. او که ته غواړې مثلا تا ته فارسي زیاته ښکارېږي یا پښتو، دې دپاره یو مشخص کی ورته ورکوې، شارټ کټ کی ورته ورکوې. چینج کی سیکوینس ته راځه. زه ورته وایم چې کله زه کنټرول او یو پریس کوم کیبورډ نه، ما ته د اټومیټک ژبه څه کېږي؟ پښتو کېږي. اوکې اپلای. اوس وګورئ چې زه کله آل کنټرول 1 پریس کړم نو اټومیټک زما ژبه څه کېږي؟ ګوره چې شی مې ورته ویلو دلته کنټرول 1، زه یو دلته هغه خلاصوم، رن دلته راغلم، کنټرول 1 چې پریس کړم 1 اټومیټک ژبه څه کېږي؟ پښتو شو، لیکل پښتو کېږي. خبره پوه شوئ؟ دا سیټینګ تاسو جدا جدا هم ورته کولی شئ. بل ګوره لیکلي ټرن آف کیپس لاک. چې زه کله لیکل کول غواړم نو لیکل په وړو حروفو دي، غواړم په غټ حروف شي، کیپس لاک کلیک کوم
نو آف کیږي بیا چې کلیک کوم آن کیږي یو پر آن شي یو پر آف شي خو په دې بټن باندې تا کلیک کړی سي پریس د شیفت کی اپلای نو اوس ګوره بعضې وخت کې تاسو ته څوک وایي چې رن کې یا بل پروګرام کې زه لیکل کوم ما ته وایي ګوره دا لیکل په وړو حروفو دي دا غټو ته بدل کړه کیپس لاک چې آن کړم دا خو غټو حروفو ته بدل شو نو بیا چې کیپس لاک ته وهې وړو حروفو ته نه بدلېږي ولې ځکه تا هلته شفټ اخیستی کیپس لاک په ځای باندې نو شفټ کلیک کړه نو بیا بېرته څه کېږي وړو حروفو ته بدلېږي صحیح شوه نو دا موږ سره څه شی لنګویج بار او د لنګویج انسټالولو آپشن هغه نه وروسته دې خوا ته موږ سره ګوره لیکلي د اډمنسټریټر ټول اډمنسټریټر ټول کې که ته غواړې دا کوم یوزر چې دی ویلکم سکرین او دا نور یوزر اکاونټ دا کاپي کړي خپل دی هغه ته یوزر ته کاپي سیټینګ باندې کلیک کړه او بیا لاندې هلته نور اوکې آپشن دی نیو یوزر ته به دا ټول څه شي ستا کاپي بشي همداسې چینج سیسټم لوکیشن یا لوکیټ دا لوکیشن انتخابولی شي د دپاره د یونیکوډ پروګرامونو دپاره چې بعضې پروګرامونو ته انسټالای که نه د هغې ژبو دپاره مثلا عمومي ژبه څه انتخابوي زه ورته یونایټ سټیټ ورته انتخابوم اوکې کلیک کړه اپلای اوکې صحیح شوه دا مونږ سره صاحب چې شی ریجنل انسټینګ هغه نه لاندې مونږ سره سپیچ ریکګنایزیشن دی سپیچ ریکګنایزیشن دی دپاره استعمالي که چېرته غواړې خپل سپیچ ریکګنایز کړي مثلا ګوره اول لیکلي سټارټ سپیچ ریکګنایزر دی باندې کلیک کړه دا سپیچ ریکګنایزر دی دا څه کار کوي ګوره دا زه آن کوم آن مې کو نو زه چې اوس کوم خبر ورته وکړم هغه عملي کوي ګوره زه دلته راځم زه ورته وایم چې یو څه ورته وایم ګوره اوپن رن ګوره ښه اوس راځي ښه open run ګوره رن کې ماته دا ګوره رن پر یو شی خلاصي رن کې دا خلاص ګوره زه ورته چې نه open personalize ګوره پرسنلایز ما ته خلاص کړه کنه خپل اتوماتیک خلاصي درته نو دا دې دپاره استعمالیږي سپیچ ریکګنایزر چې ته کومه خبره کې هغه ته هغه کار اجرا کوي ګوره open computer click on my computer what was that ګوره ته ما نه پښتنه کې وایي څه دی ویلې open computer و د کتو کمپیوټر ما ته اتوماتیک څه خلاصې کو یعنې دا سپیچ ریکګنایزر دې دپاره استعمالیږي چې ستا ضعیف یې بوډا شوی بیخي کار مار نه شي کولی دا کمپیوټر تا ته څه کوي هغه سیټ کوي درته خپله ته ورته وایي هغه کار کوي صحیح شوه نو بل دا زه بېرته آف کوم بند مې کو بل یې لیکلي سیټ اپ مایکروفون خپل مایکروفون سیټ کول غواړئ راځه دلته کومه دا هیډ سیټ مایکروفون دی او مایکروفون دی به تاسو راو نیکسټ کلیک کوئ ښه بیا نیکسټ کلیک کړه اوس ګوره ته چې کومه خبرې کې هلته تا ته معلومیږي چې آیا زما دا مایکروفون سیټ دی که نه دی نو ته به دا جمله ووایې پیټر ډیکټیټس ټو هیز کمپیوټر دا جمله چې دې وویله بیا ته نیکسټ کلیک کولی شي نو بیا نیکسټ کلیک کړه او فنش دا ستا مایکروفون سیټ شو پکې او تا ته معلومات وشي او زما مایکروفون کار کوي خو دا هغه خبرې چې مثلا مایکروفون یا ته مثلا ټیکس سپیچ ټوټوریلز دا ټیک کول غواړې څه معلوم لرننګ کول غواړې دې کې تا ته معلومات راکوي چې دا سپیچ څه معنی لري دا لرننګ درته درکوي صحیح شوه او بل مثلا سپیچ ریفرنس کارډ خلاصول غواړې راځم بیا کلیک کوم د هغه نه وروسته موږ سره ګوره بل ساوند دی ساوند خو مو وویلی تاسو ته ما هغه کې دا ګوره کلیک وکړئ دا آپشن ما ټول تاسو ته ریکارډ کړئ او هغه نه وروسته موږ سره سیسټم دی غواړئ خپل کمپیوټر سیسټم په باره کې معلومات واخلئ سیسټم د چې راغلی ګوره دا ما ته وایي چې وروسته کمپیوټر کې وینډوز 7 انسټال شوې ده 1 GB ریم دی پکې صحیح شوه نور دا ټول مکمل معلومات درته کوي پینټم 4 دی پکې ډیول کور او 2009 پروسیسر دی تقریبا د ستا کمپیوټر ګروپ نمبر دا دی پکې یوزر نیم دا دی پکې صحیح شوه دا ټول سیټینګ موږ ته ښیي چې یاره ستا کمپیوټر کې ریم څومره دا شیان دا د څه شي کار و دا موږ سره د سیسټم کار او د هغه نه دې خوا ته ګوره موږ سره ټربل شوټینګ دی ټربل شوټینګ دې دپاره استعمالیږي لکه دا مخکې ما تاسو ریکارډ کړه ستا کمپیوټر کې څه مشکل هغه فکس کول غواړی پرابلم راځه ګوره دا موږ ته دونه آپشن راغلی څه فکس کول غواړی زه ورته وایم چې رن پروګرام دا فکس کول غواړم ښه نیکسټ کلیک کړه کوم پروګرام غواړی ګوره اوس ما ته ډیټیکټینګ ایشو پروګرامونه راته راځي لږ انتظار وکړئ ورته سکیننګ فور پروګرام ګوره سرچینګ فور پروګرام کوم پروګرام غواړی زه ورته وایم چې یاره اډوبي فوټوشاپ CS5 دا غواړم یا کمپټیشن ریکارډر غواړم صحیح شوه یا ډیفریز غواړم دا غواړم نیکسټ کلیک کړه ها سلیکټ ټربل شوټینګ آپشن څه غواړې ټربل شوټ پروګرام دا فکس کول غواړې او څه مشکل دی دې کې چې دا تاسو فکس کوم سلیکټ what problem do you notice څه مشکل دی ستا دی هغه کې دلته ورته وایي چې یاره this program require additional permission یا ورته چې دا پروګرام ډېر زیات پرمیشن ته ضرورت لري یا مثلا کار نه کوي یا د دې پروګرام دی ورژن وینډوز کې ما سره کار نه کوي خو مقصد نیکسټ کلیک وکړو
کم ورژن دی تاسو سره زه ورته چې یاره ما سره وینډوز 2007 دی 2000 دی پکې نیکسټ کلیک او بیا څه چې ګوره او بیا نیکسټ کلیک او بیا دا ماته ګوره دا ټسک کمپیټیبلټي اپشن دی چې دا کمپیټیبل دی ستا د کمپیوټر سره کنه دی صحیح شوه نو زه راځم سٹارټ پروګرام خلاص کوم چې دا اوس کمپیټیبل دی نه دی ما خو دروغ ورته ویل ما سره خو دا وینډوز نه وه که نه مثال مې ورته وویلی نو دا څه کوي مخکې ځي تا دغه ستا مشکل حلی ده ته زه دا بیا بېرته کینسل ګور دا د خلاص صورت یعنې دې کې رن کېږي دا همدارنګې هارډویر سافټویر غواړم ګور مثلا زه پرنټر غواړم پرنټر مشکل حلول غواړم نیکسټ مې کلیک کو دلته راغلم بیا ګور ما ته ډیډکټینګ پرابلم ستا مشکل غواړي کوم پرنټ جوړوي درته کوم مشکل دی ما سره پرنټر دی تا سره ایچ پي ما سره پرنټر دی نیکسټ کلیک کا زه ګوره ډیډکټینګ پرابلم مشکل پیدا کوي چې څه مشکل دی ستا د پرنټر کې trouble shooting could not identify the problem موږ څه مشکل پیدا نه کړ تا ته کمپیوټر وایي صحیح شوه نو زه ته چې کلوز یې چې مشکل پیدا نه کړ دا trouble shooting دې لپاره استعمالیږي چې ستا کمپیوټر کې څه مشکل وي مشکل تا ته لیس کړي صحیح شوه نور به انشاءالله بل ریکارډ کې تاسو ته زه ریکارډ کوم